الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدرمند اوریدونکو، نن ستاسو په درانه خدمت کې شپږ کلمې وړاندې کېږي. هیله ده چې تاسو دغه شپږ کلمې چې شش کلمات ورته وایي خپله هم زده کړي، په خپلو اولادونو باندې هم زده کړي. دا ځکه چې ډیرو کسانو زموږ څخه دا غوښتنه کړې وه چې تاسو دغه شش کلمې په ښه ارامه سره ووایاست تر څو موږ د دې زده کړه وکړو. نو دا د ستاسو په درانه خدمت کې دغه کلمات وړاندې کېږي. هیله ده چې تاسو په غور سره واورئ او بیا یې خپله زده کړئ او نورو ته هم ور وښیاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله کلمه طیبه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوهم كلمة ده شهادت، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دريم كلمة تمجيد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلورم كلمات التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پنځم كلمة استغفار، أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شپږم كلمة دا رد كفر، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به، تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها، وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. محترمين مؤمنان ومسلمانان، الله تبارك وتعالى دې زموږ سره تاسو ته توفیق درکړي چې همدغه شپږ کلمات په پوره تجوید سره او په ښې ادا سره تاسو بار بار واوري او بیا یاد کړئ او بیا ونور مؤمنان ومسلمانان ته ورسوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.